علیکم ملګرو مکمل ډیټیل سره مې ته ویډیو جوړ کړی دا چې افغانستان او پاکستان څنګه کولی شي چې مخکې لاړ شي. مکمل ډیټیل سره ویډیو شریک کوم. ویډیو خپل هم ګوري او د نور ملګرو سره ضرور شریک کړئ. راځو ملګرو هر څه مخکې نن میچ ساوث افریقا او د نیوزیلند کم روان دی. د افغانستان او د نیدرلند په میچ باندې خبره کوو. هغه چې د لس پوینټونه دی او نیوزیلند ټیم 8 پوینټونه دي. نو موږ وایو چې نیوزیلند ټیم دغه میچ وبېلي که نیوزیلند ټیم دغه میچ وګټي نیوزیلند ټیم هم لس پوینټونه شي بیا به د افریقا هم لس شي او د انډیا به 2 شي. نو درې ټیمونه به ټاپ ته لاړ شي. نو زم چې افریقا وګټي نو هغه به 2 پوینټونه شي. نیوزیلند په مغه توګه پاتې شي. اته پسې افغانستان او پاکستان ور روان دي. ځان سره راګیر کی او استرالیا او میچونه بلی دعاګانې به کوم چې استرالیا میچونه وبېلي او پاکستان او افغانستان میچونه وګټي او مخکې سیم فاینل لار پیدا کی. په باندې د افغانستان او د نیدرلند میچ دی. دغه میچ د افغانستان لپاره ډېر زیات اهم دی. که نیدرلند ټیم ته موږ وګورو نو نیدرلند ټیم په دې ورلد کپ کې هم پرفارم ښه روان دی. خو که میچونو په حساب باندې وګورو افغانستان شپږو کې 3 ګټلې 3 بېلې دي او نیدرلند په شپږو کې 2 ګټلې دي او بېلې دي. نو بل ورځ میچ د افغانستان لپاره ډېر زیات اهم دی. ډېر انتها اهم دی چې افغانستان دغه میچ په خپل نوم باندې کړي. د افغانستان چې کوم بالرانو اوټ اف فورم هغه هم فورم ته راغلي. فضل فرقیم فورم ته راغلي. کم چینجز پکې په کار نه دي. رحمت شاه شو، ګربت شو، ابراهیم شو، عظمت شو، ټول د کان فورم ته راغلي دي. هماغه سیم ټیم په کار دی. افغانستان لپاره دغه میچ ډېر زیات ضرور دی چې افغانستان خپل اوم میچ وګټي. نو افغانستان په اوم میچونو کې سور میچونه وګټي او درې به وبېلي 8 پوینټونه به شي نیوزیلند سره او کم از کم د استرالیا سره افغانستان پوینټونه برابر شي. راځو په څلورم نمبر باندې چې کوم میچونه دي چې ډېر زیات اهم دي د افغانستان او د پاکستان لپاره چې دغه میچونه کم ټیم وبېلي او کم ټیم وګټي. په څلورم نمبر باندې د نیوزیلند او د پاکستان میچ دی چې دغه میچ نیوزیلند وبېلي او پاکستان یې وګټي. نیوزیلند چې څومره بار کېږي نو ښه ده. او په څلورم تاریخ باندې هم دغه ورځ باندې بیا بل میچ د انګلند او استرالیا. دغه میچ انګلند خو الریډي پرفارم خراب دی خو استرالیا چې ونه ګټي ځکه چې استرالیا دا ټیم 8 پوینټونه دي چې استرالیا وبېلي نو په خپل ځای باندې استرالیا پاتې شي. انګلند دغه میچ ګټل پکار دي د افغانستان او د پاکستان د پوزیشن لپاره. په اوم تاریخ باندې د استرالیا په د افغانستان سره میچ دی. هغه میچ هم ډېر زیات ضرور دی. افغانستان کولی شي هغه نه وروسته بیا اخري میچ افریقا سره دی. څنګه چې انګلند ته پاکستان ته سریلانکا ته ماتې ورکړه دغه شان کولی شي چې نیدرلند ته ماتې ورکړي، افریقا ته ماتې ورکړي ان شاء الله تعالی او استرالیا ته ماتې ورکړي. خو افغانستان پوینټونه 12 پوینټونه شي نو بیا ان شاء الله افغانستان ټیم سیم فاینل ته کوالیفای کولی شي. خو پاکستان ټیم هم کولی شي چې بقایا میچونه ټول وګټي او نیوزیلند او استرالیا میچونه بېلي لاندې راځي او دغه 2 ټیمونه میچونه ګټي مخکې بځي. سبا د انډیا او د سریلانکا میچ دی چې سبا له میچ سریلانکا وبېلي نو دغه به ډېر زیات ښه کار وشي ځکه چې سریلانکا شپږ میچونه کړي 2 ګټلي څلور بېلې دي او انډیا هسې په ټاپ باندې که سریلانکا یې وګټي نو سریلانکا د میچ ګټل افغانستان او د پاکستان لپاره نور مشکلات پیدا کوي. سریلانکا سبا میچ وبېلي نو پاکستان او افغانستان ته بالکل لاره صفا چې نن افغانستان او پاکستان دواړو ته به سیم فاینل لاره ان شاء الله نور هم کولاوي شي. دعاګانې به کوم ملګرو دغه 2-3 ورځو د درېم تاریخ د څلورم تاریخ او د سباني چې کوم دویم تاریخ میچ دی د ورځو مکمل طریقه کار مې سره شریک کو چې کم ټیمونه وګټي افغانستان او پاکستان ته فائدہ ده، کم ټیمونه وبېلي افغانستان او پاکستان ته فائدہ ده. تاسو هم سره خپل رائے ضرور په کمنټ کې شریک کړئ چې افغانستان د نیدرلند سره میچ دی کم چینجز پکې پکار دی کم بدلون پکې پکار دی او کنه. تاسو هم سره خپل رائے ضرور په کمنټ کې شریک کړئ. زموږ دغه ویډیو لایک هم کړئ، زموږ پیج سره فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ. نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره نور خو خپل لري د الله په امان.